جاوید جانه مننه. اول خو خوشحاله یم چې پاړه چینار ته راتګ، دغه خپل کور ته راتګ، پریس کلب ته راتګ، تاسو ته راتګ دغه زما دپاره مهم دی چې تاسو وینم. سپین غر چې سړی وویني نو ډېر څیزونه ورته رڼا شي، ډېرې مسلې اسانې شي، د ډېرو ناروغو علاجونه ورسره راوځي، دمه سړی ومومي. کورمه زه هغه شان یو ولایت احساسوم، یو داسې ولایت چې د تاریخ، شعور او تهذیب نه راواخله تر ډېرو لویو شتمنیو او ارزښتونو ډکه سیمه ده. د ادب، د شعر، د فکر، د دانش، د فرهنګ، دا ټول روابط یې ژوندي ساتلي دي. لکه د سپین غر د دغې سپینو اوبو راتګ ورته په دې هم مهم دی. په 7 واړو ایجنسو کې چې قبایلي سیمې بلل کېدلې یا فاټا بلل کېدله، په هغې کې کورمه ولایت یا کورمه سیمه یا دا کورمه وطن په دغه 13 کلونو دور کې سندریز پاتې شو. که تاسو د دې انعکاس په سندرو کې وګورئ د دواړو خواو سیمو، هغه ډېر ګلابي غوندې تصویر دی، هغه ښکلی تصویر دی. د دې نه هم اندازه کېږي چې د دې سیمې سره د پہچان لرونکو، دې سیمې سره د تړاو لرونکو، دا چې په څه حواله پیژني، نو هغه خلک د دې د موسم او د خوند نه خبر دی. ساده خبره ده، هغه خلک چې د کورمې د نوم سره اشنا دي، هغه خلک چې د کورمې پکلې یو اوږده موده تاوده خبرونه، بدبختۍ، ناخوالۍ هغه ولیدلي. د هغې په څنګ کې د یو ډېر ښکلي ژوند تصویر هم شته. باید د دغه ستړیو وروسته څنګه چې جاوید تا ووي، موږ دغه ښه تصویرونو ته تم شو. د دې د صلاحیت نه کار واخلو، د دغه غرونو د لا سمسورولو، د لا جګولو دپاره، د دغه ټولو ودانیو د خوندي ساتلو دپاره، په دغه کې د ځوانانو ته د کار د زمینې د برابرولو دپاره زما خپله خیال دا دی چې کورمه وسایل ټول لري دغه چې دلته کار کیدی شي، او دلته هغه څه شته چې هغه په نورو سیمو کې نشته. بیا ستا مازدیګری دلته راوړل، ستا ستړي مه شي. زما لا د زده کړو په برخه کې څه کار نه دی کړی. یو د 2015 نه په کورمه کې او په نورو قبایلي سیمو کې ما د خیبر پښتونخوا زده کوونکو ته پام شو، د هغوی سره مې خبرې وکړې، د هغوی سره کېناستم، د زده کوونکو سره کېناستم. دا په سلګونو نه دي، دا په زرګونو دي. نو دغه د لیکنو موضوعات دي، خدای دې وکړي چې دغه خلکو ته هم په هغه شکل کې ورکړو چې هغې ولولي چې هغه د کتاب نه لرې شوي دي. خو ستا په دغه مازدیګري کې، د دغه پریس کلب په دغه مازدیګري کې، په کورمه کې بیا هم تابع ډالۍ نه پرېږدو چې د کورمې خلک نه پرېږدو. هغه ټول خلک چې د کورمې د نوم سره الرټ شي او کورمه سرچ کړي، کورمه وګوري، ټولو ته به سلام کوم. ستا دپاره به ورته نن دغه 3-4 شعره خامخا وایم چې څه مو زړونه زخم نه و، څه مو زړونه زخم نه و، څه خبر په کرم نه و، څه مو زړونه زخم نه و، څه خبر په کرم نه و، له دې ځمکې تر اسمانه تله راتله په قدم نه و، له دې ځمکې تر اسمانه تله راتله په قدم نه و. خلکو څنګه ځان آباد کو، دا کړه وړه د ادم نه و، وسایل که هر څو ډېر و، مسایل هم څه کم نه و. جاوید جانه وسایل که هر څو ډېر و، مسایل هم څه کم نه و. ښار د مصر په مثالو، ښار کې ښکلي هم ګرم نه و. غلا به څنګه نه کېدله، غلا به څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نه و. دا به خامخا کېدله، دا به خامخا کېدله چې نیتونه مو سم نه وو. د ښار خلک وتله، د ښار خلک وتله، دا زمونږ د چم نه و. پتلو کې خامخا ستا د وختینو خبرو چې هغه ټول واکمنو ته چې هغه دلته راغلي دي، په پروټوکول کې راغلي دي، دلته ژمنې کړي، که مشر سکتر دی، هغه که وزیر اعلی دی، هغه که د کوم ګوند خلک دي، د کورمې ډېر حقونه دي، باید هغه دې ته وسپاري. باید کورمې ته د هغوی د کلتور چې کومه څانګه جوړیږي یا اتارټي جوړه شوه، په نوکرو به پکې جنګ وي، څه به پروجیکټ شي، څه به څه شي. خدای دې وکړي چې دغه محرومو سیمو ته پکې خپله برخه واچي. که جرګه جوړوي هم چې د دې سیمې سړی پکې، که کونسل جوړوي هم دلته شعور او پوه خلک شته چې د دې سیمې خلک پکې. یوازې د دې نه، د ټولو قبایلي سیمو اوس وخت دی چې زموږ د کالجونو، زموږ د دغه ټولو پوهنتونونو چې د دې سیمې دپاره جوړ دي، د دغه ټول ځوان صلاحیت دپاره پکار دا ده چې اوس هغه وسایل موږ په خپله وکارو چې هغه شتون لري.
هغه بل چاته ورنکو. نو دغه خلک ترې راشي دلته باید دوی د کور مې په هکله ځان خبر کړي، دوی د دې ځای د موسمونو نه ځان خبر کړي. که په پروتوکولو کې خلک ځي او راځي نو اسرارتل به هم دلته خپله نوکري وکړي، د بل ځای سړی به بیا به ځي. اے سی ډي سی یو بل د دې سیمې خلک په خپله دا شعور پیدا کوي چې دلته به راځي، دغه خپلې نوکرۍ د خپلې ذمهوارۍ به هم سنبالوي او دا سیمې دپاره به څه کار کوي. که نه وي نو پښتو پخوا هم د باچا سره وه او پښتو به اوس هم له درباره نه ځي. جاوید جان خوشحاله اوسي، کور مو دې اباد وي.